دې وروسته چې زه د بل چا شوم، د ملک لپاره دا تر ټولو لوی درد و. هغه خپل وطن پرېښود او د ژوند نوی سفر یې پیل کړ. له کلي څخه ډېر لرې ولاړ. وروسته د خلکو خبرې بېلابېلې شوې. چا ویل چې چرس څښي، چا ویل سګرټ څښي او هر چا به د خپلې خوښې خبرې کوي. خو هغه پخوانی ملک نور پاتې نه شو. ډېر بدل شوی و. تل به غمجن او مات ښکارېده. د کلي مینه، ښکلی او په زړه پوری ناول. دا چې په دې ناول کې وروسته څه پېښېږي، له ملک سره څه کېږي او له غټ سترګې نجلۍ سره څه کېږي، دا له ما سره واورئ د خیال یوټیوب چینل څخه.